السلام علیکم. د پی ټی وی نیوز پښتو خبرونو سره زه یم الیاس کاکړ او په پیل کې د نن د خبرونو سرټکي. د نگران حکومت د مثبت معاشي کړنلارو ګټو مخ ته را روانه ده. د ډالر په قدر کې کمبود را روان دی. په اوپن مارکیټ کې ډالر 2 کالداري ارزانه سو. په پاکستان کې غیر قانوني اوسیدونکي د غیر هیواد خلک په رضاکارانه بیرته تګ لپاره په حکومتي ډیډلاین کې 25 ورځې پاتې شوي دي. توکو په خورېدو کې هم افغانستان په رک سر کې دی. په نړۍ کې کرل کېدونکي 80% نشهیي شیان په افغانستان کې پیدا کیږي. د افغان ټرانزیټ ټریډ اسانتیا غلط استعمال د مخنیوي لپاره د حکومت متحرک شوي دي او په دې لړ کې حکومت یو شمېر ګامونه هم پورته کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د نگران حکومت د مثبت معاشي کړنلارو ګټو مخ ته را روانه ده. د ډالر په قدر کې کمبود را روان دی. په اوپن مارکیټ کې ډالر 2 کالداري ارزانه سو. دا وخت په هیواد کې د ډالر اخیستل 209 کالداري او خرڅول په 280 کالداري دی. په انټر بانک کې هم ډالر 1 کالداري 15 پیسې ارزانه شوي دي. ډالر په مارکیټ کې 282 کالداري 53 پیسې سو. د ډالر په بیه کې د کمبود څخه په معیشت مثبت اثرات لویږي. په پاکستان کې د غیر قانوني اوسیدونکي د غیر هیواد خلک په رضاکارانه بیرته تګ لپاره په حکومتي ډیډلاین کې 25 ورځې پاتې شوي دي. د خیبر پښتونخوا څخه د افغان کډوالو د تورخم له لارې بیرته تګ هم پیل شوی دی. په حکومتي ګامونو باندې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو په ضد سرچ اپریشن کیږي. په پاکستان کې اوسیدونکي افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته استولو لپاره انتظامات هم بشپړیږي. په ټوله نړۍ کې د نشهیي توکو په خورېدو کې هم افغانستان په رک سر کې دی. په نړۍ کې کرل کېدونکي 80% نشهیي شیان په افغانستان کې پیدا کیږي. د کال 2022 راسې په افغانستان کې د کوکنارو پیداوار کې 32% پورې زیاتوب وسو. د ملګرو په ملتونو ادارو په ریپورټ کې ویل شوي دي چې د نشهیي شیانو 95% په افغانستان کې د تیارېدو وروسته ټولې نړۍ ته ورکول کیږي. د افغان ټرانزیټ ټریډ اسانتیا غلط استعمال د مخنیوي لپاره د حکومت محترک شوی دی او په دې لړ کې حکومت یو شمېر ګامونه هم پورته کړي دي. د ټرانزیټ ډیر لاندې د شیانو درآمد مکمل بندیز لګول شوی دی. په درآمداتو باندې 10% ټیکس هم لګول شوی او د بانک ګارانټي کې نوی شرط هم شامل کړل شوی دی. د دې ګامونو مقصد په افغانستان کې څخه د درآمد شوي سامان تر منزله پورې رسول دي. ډیپټي کمشنران دي په سکولونو کې د استادانو حاضري هم ګوري. د تعلیم په څانګه کې ټایم انویسمنټ هم لازمي دی. نگران وزیر اعلی بلوچستان میر علي مردان ډونکي و ګورنمنت وایز هاي سکول لیډي ته ورسېدی. د سکول د حال د نوټس یې واخیستی. د تعلیمي ادارې په خراب حال یې خواشیني څرګنده کړه. وزیر اعلی د تعلیم د څانګې لپاره ایښول شوي PSDP فنډ ورکولو سکول ته کمپیوټران او نور شیان سمدستي ورکولو لپاره هم احکامات ورکړل. د بلوچستان حکومت لخوا د افغان کډوالو د اخراج په اکله هم غونډه وسوه. د اطلاعاتو نگران وزیر ځان سکزی کول د حالاکه چې په غونډه کې د کډوالو بیرته تګ د معاملو په هوار کې د بیلابیلو ایجنسیو ترمیان یوالي باندې غور وسو او د پولیس فورس سپارنز اکټ لاندې د غیر قانوني غیر هیوادوال په نیولو په حال ګامونو لپاره تیار دی. ځان سکزی ویلي چې حکومت بلوچستان د اپیکس کمیټي پر هدایاتو باندې د علم درآمد په ښه اراده لري. د دستاویزاتو بغیر اوسیدونکي د غیر هیوادوالو رضاکارانه بیرته تګ لپاره د 24 ورځو پورې موده ده. غیر هیوادوال د ډیډلاین اخري موقع ګوته طریقه کار په تعمیل باندې
عمل او مرسته وکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو نگران وزیر محمد زبیر جمالي په صدارت کې د امن و امان په هکله د هلاک کچې د جاج غونډه وسوه، په کوم کې چې پریکړه وکړل سوه چې په ضلع کچه کې د امن و امان خرابونکو د مخنیوي لپاره د ګډ اپریشن ضرورت دی. په دا مهال د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د سیمې هندوه ورورګلوي ته به هم تحفظ ورکول کیږي او ځواکونه دې ټاکلي اپریشن جاري په ساتلو نتیجه راکړي. غونډې ته اس پی بولان هم معلومات ورکړل او ویل چې تر اوسه 11 افغانان امن نیولو اړه لرونکي واکمنو ته وسپارل سو. په پاکستان کې بغیر قانوني توګه باندې د اوسیدونکو افغانانو او نور شاریانو اوسیدو او د هغوی ته بیرته استولو په اړه 19 خپله رایه څرنګه څرګنده کړله. راسي چې په ګډه سره واورو. असरात मुरतब होंगे। चीफ साहब ने भी बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। अब पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात भी ज्यादा होते जा रहे थे। फैसला एपेक्स कमेटी में हुआ है, ये मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत अच्छा फैसला है। फौज के जो ये इकदाम हैं हम इसको जो अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के एक्शंस लेने की, क्योंकि आपने देखा कि बहुत अरसे से जब भी मुलजिमान पकड़े जाते थे वो ज्यादातर गैर मुल्की होते थे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बनेगा। मेरे ख्याल में उन्हें चले जाना चाहिए। उनकी इतनी हमें शनाख्त नहीं है कि क्या वो वाकई ही ठीक लोग हैं या गलत लोग हैं। और कराची में 40 लाख से ज्यादा जो गैर मुल्की राजपंजी है, जिसमें बिहारी है, बंगाली है, अफगानी है। अच्छा फैसला है, इससे मुल्क में अमन आएगी, खुशहाली आएगी। ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का। د بلوچستان په تاریخي شهر زیارت کې د ټول پاکستان دلاور خان کاکړ فوټبال ټورنمنټ د پای لوب پاک افغان دوکۍ وګټله او جام یې ترلاسه کړی. افغان کلب دوکۍ او اشرف شوګر میلز ته په 3-2 ماته ورکړه. د فاینل لوبي ځانګړي میلمه د زیارت ډیپټي محمد رمضان پلال او د زیارت قبایلي مخور سردار قاسم خان سارنګزی وګټونکو ته لوبډلو ته ټرافي او نور ته انعامونه ورکړل. سو په دې موقع په سټیډیم کې د پاکستان زنده‌باد نارې هم ویل شوې. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو سیمو د موسم صورتحال او موږ ته راکړئ اجازه د لوی الله په امان.